داس راواخلې ورسره ورسې واز دسته ورسره که نه دا بسم الله به درته منیو دومره غټه منیو ده چې ګوره چکن مندي چکن مبدي ګډ چکن مندي دومره غټه ده چې درته وایم که نه MashaAllah. Let's hope for the best. First time experiencing this mandi. यो बड़ा बल खैर साला वरना जोड़ो द साइड ना बेरा ऑफ ډېر crispy دا गरम دا chewy taste پکې first time experiencing mandi in Pakistan with حسن भाई अस्सलाम वालेकुम دغه مینیو ده زه به درته منیو دومره غټه منیو ده چې ګوره چکن مندي چکن مبدي ګډ چکن مندي دومره غټه ده چې درته وایم که نه هم بس نو موږ بس زه خو نه یم خبر حسن بی راغواړي راته پلیټر نه راغواړو مطلب دوی کوم سپیشل هغه راغواړه پلیټر راغواړه مندي سپیشلی زه خو یم د هغه والا راغواړو ورنه د لم والا نه ګډې والا شیپ والا उसका हाफ मंगवाना लेकिन फिर उसमें तो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा क्योंकि मंदी जो ना वो चिकन में ज्यादा सीधे इसकी स्किन होती है स्किन ना माना सही फोन पावे के कही दे सोर तो दे वाखै के दे गड वाला ما تختاري دغه دا براو غړو صحیح د هاف راو غړه صحیح ده جو بدارا غړو بس د بل نور شي نه غړو بس تا بیان خړل کی half 2% कम वक्त देगा तो यार اوریزو شی بډیری کا کم سو بیچ راو غړو ما ته نه کاری سي کم بسې मटन और लैम कैसा रखी हां मटन और लैम कैसा रखी लेम बोड़ा के दो मटन घटा कोखा कना मना मटन जब बकरी लैम दिखबे लेम रो हो सॉरी कंफ्यूज मालिक घटा खवा खाई दस करो का बया लेम बोला राव गड़ा लेम वाला खदा पे लैम कना सही दे गड वाला यानी दे गड वाला राव गड़ो मटन नो नो गड़े लेम वाला हम दगा दा कना बस 10 से राव गड़ा लैम बंदे कितने टाइम में ठीक है ये हाफ 2% काफी हो गया हम दोनों के लिए सही ज्यादा होनी चाहिए ठीक है तादाद कितना खा सकते नहीं 2% कर दे हाफ ठीक है और बस ठीक द कना दारो पड़ा दे ये सादा चिकन देते हैं आप लोग मंदी का हम चिकन से हां किधर है चिकन पीस मरा गोड़े इधर जाती की वाला का दादा भाई मेरा गोड़ा दा बस मैं कमजोर लगता हूं मैं बड़ा खाता होता हूं जैसे इधर आए गोड़ा हां क्वार्टर कर और ये हाफ लेम मंदी हाफ के क्वार्टर पीस चिकन का हां जी क्वार्टर पीस पे लेग और थाई होना चाहिए ठीक है स्किन लगी हुई है स्किन ठीक है बस खलास बस वो बाद में फिर कर सबसे पहले पानी की बोतल ला दे बड़ी ठंडी लिया है ठीक है اصل کې ډېر بخښنه غواړم زه اردو کې خبرې کوم او دا اردو کې خبرې کوي ځکه چې دا خورالوی سوی دلته د پښتون د خورالوی سوی دلته نو پښتو ویلې چې خو ډېره کمه او زه هم کله کله اردو شروع کوم په بلاګ کې ځکه چې دا خلک په پښتو باندې نه پوهېږي نو دې وجه سره ډېره بخښنه غواړم لیټس hope for the best first time experiencing this mandi چې څنګه ټیسټ ویل خیر سره او که خبر او کوي د سیټینګ ایریا ډیر خاصه زبردست شه د سم لکه د منګه د افغانانو توشک یا ورې کړی دي او که زبردست شه دا ډیره بخنه غواړم د پاکي شور د پدې مایک کې خو بخنه نو دا وګورئ دغه ته هم خاصه کسان جایز حسن خو دې پرو د توای سي مزل با کړه لري نظر غلم پرو د ما هم پکې غزولې دي نو که آزاد منګه ناس کې خو سکون ډیر زبردست ځای ده This sitting area, like 10 out of 10. I really loved it. One eternity later. تقریبا 50 منټ اوس موږ آرډر ورکړی او تر اوسه پورې سیده موږ خوراک لاندې در رسیدلای او را ورسیده او بخیر راغلی ماشاءالله دا خو صحیح دی مونږه مغه غوري رقمې یې دي کې ریزي او ټومیټو here is the onion دا سیدا د دې ګډ خوخه ده یا د پس او دا چرګا سنځان راوخته نو بسم الله وکړه خیر سره یا الله خیر
पहले तो ये खाना था इसकी, ये स्किन खा इसकी चिकन की तरह, इसी का मजा है। چرګ نه خوند واخلو لږ پستو کای دا د حسن په فرمایش باندې अब गोश्त के तो मैंने कभी नहीं खाया। हाँ। गोश्त में चलता पड़े اوله پر دې دا वो खबर नहीं पड़ी واخه نه بلد دالم بنا पड़े دغه और دل داش ور سره کس فریاد د چربي اون यार دسې سو واخه دې سي پستا کړي ماشاءالله ماشاءالله به مړی جوړه کوله خیر سره بسم الله الرحمن الرحیم مننه اوکې لیمونه اوس ټینګېږي په لاس کې لاس مې خوښه که نه وړی باندې بسم الله الرحمن الرحیم اولنی بایټ د مندي चटनी और सटर फोन की هغې د چکنۍ ښه خوند ورسره جوړ کړی او This thing is really good यार ولا سي داش چک دا دې سیګنیچر چټنی دا ورسره واچو یار دغه کا سپینه غوښه درې پیوا شو اوه دومره خوند کوي د سپینه غوښه ورسره او خاصه مړی به بیا جوړه کول خیره سره कैसे और सब extremely good very good بخي دا ورځې د ښکاری لکه پلاو خو هغه سینه دي بالکل بل خوند لري واقعي د پراپر ما خو مندي اول ټایم د خرمه خو خوند داسې کوي چې واقعي مندي بداره که خوند کوي ټولې دا مړی چې وکړي که نه دا څنګه چې اول چک ولګوې یو بېل خوند پیدا کړي هرې مړۍ سره ډېر زیات خوندور د ګډ غوښې سره خو موږ اوس وخوړه اوس به چرګ غوښې سره یو مړۍ وکوسي څنګه خوند کوي دې سره څنګه خوند کوي لږ ورسره وریځې را ټولې کړو له خیره سره بیا او دا ډېره ښایسته چکنۍ جوړه کړې ده ډېر خوندوره لکه څنګه کابلي چکنۍ نه کور کې چې موږ جوړو ټماټرو نه خاص لیمو به دا بیخي ټینګېږي زما لاس کې بسم الله الرحمن الرحیم بیا بسم الله ورسره ووایي چرګ غوښې نه دا د ګډ غوښه خو obviously ډېر خوند کوي ورسره د ګډ غوښې سره ډېر زیات خوند کوي ډېر زیات داسې دې سره واخلې ورسره ورسې واز دسته ورسره که نه دا بسم الله
Amazing. دغه خو ګورئ تاسو یاره ظلم ده ظلم دا یې ګډ غوښه ده داسې سټیم کړې داسې پخ کړې داسې څه حد نه لري I'm so sorry if I hurt you. I'm so sorry. ډېر بخښنه غواړم. پیسې له خیره سره اخري مړۍ او دغه لیمون پې ښه ور وغورځوه له خیره سره. जैसे कि अभी शीर्षा भी मेरे मेहमान है نه نه چی نه راغواړو بس تا ته وایم صرف کور راغواړه دا منځ والا ये एक कुनाफा क्रीम एंड चीज نه 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 مه راوړه زه نه خورم نه یې خورم यकीन कर देखो د صحیح ده راوې غواړه د خرچې کوي نه زه به چی ورته ووایم हाँ लगाए चीज सही हो मजे की د ګډ غوښه خو ختمه سوه چرګ اوس پاتې نه دې ځوان ځان ته راوغوښتی او د نن پاتې سو نو اوس مجبوران د مناسب کلي ولیکل سوی ښه مزېدار مړۍ به زه جوړه کړم اخري دا پیاز به مو ورسره مکس کړم بس ته بیخي دا خلک دې بیخي وږي کړل دا به څه شي وایي بسم الله اخري مړۍ دا بیخي this is called the giant bite the last giant bite خلک دلته په کمنټ سیکشن کې دا ولې وکړ ځکه خدای دې نه کوي ونیسه موبایل یو منټ اصلي شی خو پاتې نه دا چټني دا سندسې پې واچوي یو منټ ما خو یا ډېر زیات خوښ شم ډېر زیات خوند یې راکړ ډېر زیات او ډېر خوندوره مو ډېر زیاته مو غوښه او وریځې هر شی ډېر خوندور و دا خو اصلا راوغوښتی ما خو هېڅ ورته زړه نه کېده عربین ډش ده ډیزرټ کې موږ راوغوښته ده کنافه په نامه باندې یقین وکړئ د ما اوله پیره ده په ژوند کې چې زه به دا ټرای کوم عجیبه شیان را باندې خوري اصلا اوله پیره اصلا دا څنګه خوړل کېږي شروع وکړه دې سره شیره ده یې دې خوږې اوبه د بورې اوبه دي ښه ډېرې پې مه اچوه نه دا پوره به اچولې راځي ګوره دا داسې پې واچوې ټوله پوره واچوې که نه دا په خپله صحیح شوه خپله یې ابزرو کوي په خپله ښه بس سخت نه رنګ ښه دا به ځي په خپله نه ښه ټایم به لګي داسې مکس که نه صحیح مزو کوم اوکې بس تاله دې بایټ جوړوم که نه بالکل خوب د موږ بایټ را روان ده او حسن یې جوړوي راته سمه ده له خیره سره دا دې نه چی دي کې کریم اور چیز مکس دی کریم او چیز مکس ده دواړه کریم اور چیز مکس دا دې ما بایټ ده راکړه زه یې خپله وخورم هولډ آن حسن راته بایټ جوړ کړې اینډ بسم الله الرحمن الرحیم ګرم ده ګرم چوي ټیسټ پکې کرسپ اون دی ټیسټ پکې هر شي باقاعده ټیسټ راځي منچې دي کې زیړه غوړی خوند پسته مکس ده کې بادام ده او خیال کاجو هم بهی کې خو ټیسټ نه راځي چیز ده کې او کریم ده کې और मेचे दी खूब बले किस्म मेचे दी क्रिस्पी टाइप दे बारीक दी बिल्कुल बारीक मेचे दम बात मात्रा जी कना दा पूरा उद्योग दिन रहती خو دې زیړه غوړی خوند کې بیخي زیاته ډېر زیاته ګرم ده ډېر دماغ زه به یې هم راوسپځوله ولا دا خو ډېر خوندور شوی ده یو بړه مړۍ به له خیره سره ورنه جوړو دا سایډ نه به یې راواخلو ډېر کرسپي ده دا وګورئ او خدایه پاکه یاره خو نو دا په مون یو منټ بلر څه ها پسته هم پرې راغله اوکې لیټس ټرای ګرم من ډېر ګرم وو دې سټارټ چټني ده یاره داسې ښکاري منځ ته او وای چیز نه پورا ډکړی چیز او ملای دواړه یې مکس کړی ما ته داسې ښکاري شاته یې هم کې اچولی دي
خو ډېر یو خوندور شی ده ډېر زیات دا وګورئ دا look at this thing now lol okay this is the last bite and the last part of the vlog so دا که انسان میاس کې 2-3 پیری خوري په سلورمه میاس په شوګر کړی ولا ډېر زیات خوند دی anyways ډېر زیاته مننه vlog کتلو نه که خوښ شوی می چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو در سره لایک کړئ او انډیوالانو سره هم شیر کړئ او ډېره مننه ښه وخت ولرئ خدای په امان